د خاورو جوړ خاوري انسان اخر خاوري بشه هر څه پاتې شي لتانا اخر خاوري بشه هر څه پاتې شي لتانا اخر خاوري بشه. السلام علیکم. د خاورو جوړ خاوري انسان اخر خاوري بشه. څنګه یې ښې بابا؟ شکر الحمدلله. څنګه یې مورې ته؟ مورې ته څنګه یې؟ څنګه یې بارانونو سره؟ نه نبدأ يخ ولا شيء يقول عندك الخط إذا كيس حد تولين نبلشتم نمرة شيء نسلشتا نبلشتا مقصد بعد خپل پرده کو په صادر باندې څنګه مجبوری ده چې کار کول نشي ځامن نشته چې دار شي کار بار مزوري وکي یو څه کوي خدای رحم وکړي باندې یو مسلمان بل باندې مسلمان خدای پرده کومه کوي نه ده چې شاید دار شي مزوري وکي شي هغه څلور کاله کېږي دا واقع په اخیر شوی ده د مخفي الله پاک دې خلق سره د افغانستان خلق سره کومک وکړي خدای کومک مو سره کوي لږ کم نه زیات مثال خدای رسوي توکل په خدای دی. بابا جان موږ خو ستاسو ویډیو شیر کړی و که یو ورور مرسته رالیږلی و نو تاسو ویل زمونږ کره چې شی نشته نو ما لومړی ستاسو د کور د ضرورت لپاره دغه اوړه غوړي دا شیونه مې تاسو ته راوړل. خدای هغې ته اجر و ثواب ورکړي. خوشحاله اوسئ انشاءالله که نور ورونه مرسته وکړو هغه به هم راوړو او مورکې دغه زرګون واخلي په دې سودا راوړو د 1000 روپۍ پاتې شو دا واخلي او غوښه دې ځانته واخلي سمه ده. هغه ورور چې دغه مرسته رالیږلی دی هغې ته څه ویل غواړي؟ ورته ورکړي چې ټولول باندې پوه نه شي او د میاشت 6 ځلې په بیت خدا نصیب وکړي او خدای نور مسلمانانو سره کومک وکړي نو خدای دومره دې ته ورکړي چې خپل پیسو باندې پوه نه شي چې یو مسلمان سره کومک کوي یو مسلمان عزت کوي الله هغې سره عزت وکړي او موږ دغه دعا چې هر وخت په لمانځه باندې دعا کوو همدام ډېره شی ده چې 6 دفعې بیت خدا ته لاړ شي دومره ثواب نه ګټي چې اوس موږ دعا کوو دې سړي ته دې سړي ته چې موږ اوس دعا کوو که نه الله ته معلوم ده موږ ته معلوم ده چې په هر لمونځ کې او په هر ځای کې چې کینو هم دعا کوو چې خدای دې سره ښه کړي چې موږ سره خدای کومک وکړو خدای نور هم دې ته ورکړي خدای نور هم دې ته ورکړي خدای نور هم دې ته ورکړي چې موږ خدای موږ سره کومک وکړو. مور جانې اوس ته خوشحال شوې چې دغه ستاسو ضرورت پوره شو؟ خدا خوشحال داشته باشه که ما کمک شده ما را توبه چی ما را قبول کرده الله غیبی توبه شانه قبول کنه خدای را خوشحال باشه میگم در دنیا میگم پروردگار او دنیایش هم گل گلزار کنه این دنیایش. چیم تو خوشحال شدی که البرتان چیزا آوردی؟ قدرمن هیوادوالو د هغې ورځ څخه نړۍ مننه کوم الله دې ورته ډېر ورکړي الله دې هغه دنیا ورته ښایسته کړي چې له دغه کورنۍ سره مرسته وکړو په دې باران کې ځکه چې د دې د کور کې هېڅ هم نو هغه ماشوم تاسو وکتل هغه ځلې څومره خفه و اوس خوشحال شو چې د دې د ضرورت پوره شو. هیله کومه هیوادوالو تاسو هم په دغه پروسه کې موږ سره لاس یو کړي او د دغه بېوزلو خلکو ضرورت پوره کړي. نو که چیرې غواړې مرسته وکړي زما د وټساپ شمېره ده 08089 د لیدو څخه مننه. هر څه پاتې شي لتانا اخر